قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء. آيات المولى تدفعني نحو العليا، والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء. يا ربي قد نلت منايا، وبختم كتابك أرقى، وبختم كتابك أرقى. ورور دا څنګه وکړو د خیره برک دې بیخي نه لګېده. والله استاد قرآن شریف مې ختم کړ، ټولې سجدې مې په یو ځای وکړې، بس 14 دانې ټولې مې یو ځای وکړې. ماشاءالله په یوه ضربه باندې دا طریقه صحیح طریقه نه ده. کله چې سړی د قرآن شریف یو آیت ووایي که نه، نو باید په همغه وخت کې د سجدې آیت ووایي، په همغه وخت کې باید سړی سجده وکړي. صحابه کرام وایي کله به چې موږ د نبي علیه الصلاة والسلام سره ناست وو، نو د سجدې آیت به چې راغی نو هغه به هم لاړو سجدې ته، الله اکبر به ویل، موږ به هم ورسره لاړو سجدې ته. صحیح ده. او بیا سجدې کې دا ډېره اسانه ده الحمدلله، درېدل پکې نشته. ته پکې هم درېدې که نه، ماشاءالله درېدل پکې نشته. که په ناسته دې مثلا تلاوت کوه، موبایل نه دې کوه یا د قرآن شریف نه، نو یو طرف ته سړی کېږي سمدستي به الله اکبر وایي. او مثلا زه عملا کوم الله اکبر، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى. بیرته همداسې ګور راجیب شوم که نه، نو نه پکې درېدل شته او نه پکې بیرته چې سړی راجیږي بیا به هم نه درېږي، اول به هم سړی نه ورته درېږي. صحیح ده. او یو وارې الله اکبر اول چې سړی کته کېږي، درې وارې به سبحان ربي الاعلى وایي. ما خو په زوره د دې په خاطر ویلې چې خلک یې زده کړي که نه په پټه باندې، نو بعضې خلک سلام ګرځي، سلام هم پکې نشته ده. صحیح ده. نو بعضې خلک لاسونو ته مثلا غوږو ته لاسونه وړي که نه، چې نیت درېدا هم پکې نشته. بس سړی په ناسته باندې هم کولی شي او ډېره اسانه ده الحمدلله که نه. څوک مریض مثلا یو ځای کې تلاوت آیات ولوستل شي او یو نفر ناست دي مریض وي او هغه سجده نشي کولی شي په اشاره باندې هم وکړي. یا مثلا موټر کې یا تیاره کې که نه او که دغه کولی نشي، نو کولی شي په اشاره باندې هم دغه سجده وکړي. نو الحمدلله ډېره اسانه ده. او هر وخت کې چې کله د قرآن شریف تلاوت کې کوو او سجدې آیت راغی، همغه وخت کې سجده کوو، بیا ورته کښېنه قرآن شریف ته. صحیح ده. دا ټولو نه غوره طریقه، بهتره او دغه طریقه ده، او اجر او ثواب هم ډېر لري. سمه ده انشاءالله. مننه.